السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو هم دا اوس د اماراتو حکومت خپلې رسمي ټویټر پاڼې نه یو ډېر په زړه پورې خبر خپور کړ. نو ما سوچ وکړ چې دا خوندور خبر به زه ستاسو سره شریکوم. که څه هم زما صحت هم ټیک نه دی، خو بیا هم ما لازم وبلله چې دا خوندور خبر زه خپلو ګرانو مسافرو وروڼو ته وړاندې کړم. د په زړه پورې خبر د ویزو په اړه دی. ما د دوبۍ ویزو په اړه تېره ویډیو جوړه کړې، کم کې چې د اماراتو لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن اعلان کړی و چې د دوبۍ ویزې کمې چې د مارچ اول نه راپدې خوا ایکسپایر شوي او یا ایکسپایر کېږي، هغه به د دې کال تر اخره پورې د اعتبار وړ وي. همدارنګې نن د متحد عرب اماراتو صورتحال په اړه یو کنفرانس دایر شوی و چې په دغه کنفرانس کې د فیصله وشوه هغه ټول د ویزو خاوندان کم چا چې ویزا د اول د مارچ څخه راپدې خوا ایکسپایر شوي او یا ایکسپایر کېږي، هغه به د دې کال تر 12مې میاشتې پورې د اعتبار وړ وي. همدارنګه د اماراتس آی ډي یا هویه د مارچ اول نه راپدې خوا که ایکسپایر شي او یا ایکسپایر کېږي، نو هغه هم د دې کال تر اخره پورې د اعتبار وړ ده. دوستانو دغه اعلان د پیژندنې او تابعیت فدرال ادارې ویاند سمونوال کرنل حمیس القابي وکړ. هغه واړه خلک کم چې په اماراتو کې دننه دي او یا د اماراتو نه بهر دي، که هغه په چوټۍ تللي وي او یا کوم بل کار پسې تللي وي او یا د هغې تر څنګ متحد عرب اماراتو ته په ویزټ باندې راغلي وي، هغو دپاره دا اعلان وکړ چې د دوی ویزې به د دې کال تر 12مې میاشتې پورې د اعتبار وړ وي. نو هغه وطنوال که هغه په ویزټ باندې راغلي دي او د دوی ویزټ ویزې ایکسپایر شوي او یا هغه چې د چا اقامې دي د دوی اقامې ایکسپایر شوي، که هغه په اماراتو کې دننه دي او که یا د اماراتو نه بهر دي، نو دوی ته زه دا ډډګیرنه ورکوم چې د دوی ویزې به نه کینسل کېږي او دوی ته د 2020 کال 12مې میاشتې پورې نوره وخت هم ورکړه. نو الله دې وکړي چې تاسو دغه معلومات خوښ شوي وي. هغه ملګري چې تاسو ته پته وي چې د مشکلو سره به مخامخ وي، نو مهربانۍ له مخې دوی ته هم دا ویډیو لینک ولیږئ تر څو دوی هم خبر شي د دې نه. نو په اخر کې غوښتنه لرم که چیرې دې چینل ته نوی نو مهربانۍ له مخې تاسو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل نښان هم کلیک کړئ، ولې چې په راتلونکي کې دا قسم معلومات تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. نور مو په خدای سپارم. د الله په امان.